السلام علیکم محترم افغانانو، لکه څرنګه چې دغه ساحه تاسو ته ښکاري او زموږ باتور او غیور مجاهدین چې د دې سرحد نه ساتنه کوي او ټول افغانان انشاءالله د دوی ملاتړ کوونکي دي. دغه سیمې خاردار چې تاسو ته ښکاري دا د هغه کرغېړنه کرښه ده چې د پاکستان له لورې کشې ولې د افغانانو ته د منلو نه ده. بیا د دې نه کرښې نه اخوا پښتانه پراته دي، چمن ساحه ده. دو قصداً دا پښتانه زموږ نه خفه کوي، ولې دا زموږ ورونه دي او موږ د دوی سره هیڅ مشکل نه لرو، دوی زموږ سره مشکل نه لري. پاکستان قصداً غواړي دا خلک موږ نه خفه کړي. تاسو زموږ ورونه یاست، د چمن والاو ته وایو، همدارنګه د پېښور د نورو د پښتونخوا پښتنو ته وایو، تاسو زموږ ورونه او ستاسو موږ ملاتړ کوونکي یو. کوشش وکړئ د افغانانو ملاتړ وکړئ او هغه څه وکړئ چې د دواړو اړخونو په خیر باندې وي او زموږ په خیر وي، د دې وطن په خیر وي. نو مجاهدین هغه څوک دي چې همیشه د خپل سرحداتو نه قوي ساتنه کوي. جنگ ته خو داسې اماده دي لکه سړی چې حج ته ځي. نو په جنگ باندې موږ څوک نشي ډارولی. تر هغې زموږ په بدن کې قطره وینه هم وي، نو انشاءالله د دغه پوستونه به ونه خورېږو. دلته به زموږ بدنونه خاورې کېږي او ښخېږي به، بیا به دا ځای موږ پرېږدو. نو دا دښمن ته زموږ اخطار دی. دا مجاهدین هغه مجاهدین چې تاسو ته به اوس په دې ویډیو کې ښکاري، دا سرشیندونکي دي او خپل سرونه هم شیندي. نو دښمن ته انشاءالله صرفه نه کوي. نو د دې لپاره اطمینان درکوو د چمن پښتنو ته چې تاسو زموږ څخه خوابدي مشئ، خوابدي نه شئ. او دا پاکستان قصداً غواړي چې تاسو موږ نه خوابدي کړي، ولې زموږ او ستاسو وروري ده. السلام علیکم ورحمت الله.